ځینو سیمو کې د ورښتونو او سیلابونو اټکل، نورستان، لوګر، بدخشان، کونړ او پنجشیر کې زیانونه اړولي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په مرکزي ختیځو او شمال ختیځو سیمو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او د تالان د برېښنا احتمالي خبر ورکړی دی. نعمت الله د لوګر ولایت د پول علم ولسوالۍ د بابوس کلي اوسیدونکی دی چې د وروستیو سیلابونو له امله ورته د مال تاوان اوښتی دی. نوموړي رسنیو ته وویل سیلابونو د ټولې کروندې ویجاړې کړې دي. هغه وایي له بده مرغه زموږ په سیمه کې سیلابونو ډیری خلک زیانمن کړي. یو شمېر کورونه او زموږ کروندې زیانمنې شوي دي. زموږ په سیمه کې د ډیرو خلکو اقتصاد په همدې کرنه ولاړ دی. د ډیرو خلکو کروندې له منځه تللي دي، خو معلومه نه ده چې څومره کسانو ته یې مالي زیان اړولی دی. د نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي نصر الله جلال رسنیو ته وویل سیلابونو او سختو بارانونو د ډیری خلکو کورونه نړولي او دوی لا زیاتو اورښتونو او سیلابونو ته اندېښمن دي. جلال وایي بارانونه ډیر شوي، سیلابونه هم راغلي دي. په ځانګړي ډول په مندول او دواب ولسوالیو کې ډیر وو او هغه کلي چې د سیند څلورو خواو ته پراته دي په سپیکرانو کې اعلان ورته وشو چې په ځان دې پام کوي څو د چا کور، کروندې او څاروي سیلاب یونسي. خو د افغانستان اسلامي امارت پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي د دوی د لومړنیو راپورونو له مخې د وروستیو سیلابونو او تالان د برېښنا له امله په کونړ، بدخشان، پنجشیر او نورستان کې یو تن وژل شوی او 3 تنه ټپیان شوي دي. هغه لیکلي چې د کرنیزو ځمکو او باغونو ځینې حاصلات له منځه تللي او د ځینو لارو پلونه او پلچکونه هم زیانمن شوي دي. په ورته وخت کې د بدخشان ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس معزالدین احمدي په دغه ولایت کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه رسنیو ته وویل کوفاب، آب نسي، شغنان، شکی او زیباک ولسوالیو ته له بده مرغه ډیر مالي زیان اړولي. 3 تنه هیوادوال مو ټپیان شوي. په نسي، شکی او شغنان ولسوالیو کې لسګونه څاروي له منځه تللي او سلګونه څاروي په کوفاب ولسوالۍ کې له منځه تللي دي. د برېښنا د څو کوچنیو بندونو په ګډون ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي. هغه مواصلاتي لارې چې خلک او موټر پرې تېرېدل د کوفاب په ولسوالۍ کې سیل وړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د نورو بارانونو او سیلابونو د احتمال خبر ورکړی دی. د یاد وزارت ویاند محمد نسیم مرادي رسنیو ته وویل نن او سبا د افغانستان په مرکزي ختیځو او شمال ختیځو سیمو کې د سیلابونو او تالان د برېښنا سره د نسبتا سختو اورښتونو وړاندوینه شوې ده. د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سیلابونو او زلزلو له امله 29 کسان مړه او 115 نور ټپیان شوي دي.